السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، کشتی یا لویې بیړۍ د هر هیواد د اقتصاد یوه مهمه برخه ده. نو زه غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو د نړۍ یو څو لویې او په زړه پورې کشتۍ در وپېژنم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. اول فریلیوډ اف ال ان جي. دوستانو، دا کشتۍ د نړۍ تر ټولو لویه کشتۍ ده چې د نړۍ په تاریخ کې تر اوسه پورې داسې لویه کشتۍ نه ده جوړه شوې چې د استرالیا په سمندر کې موقعیت لري. په اصل کې دا کشتۍ د ترانسپورټ لپاره نه بلکې د ګیس مایننګ لپاره استعمالیږي. دا کشتۍ د ټیکنیپ سمسنګ کنسورټیم لخوا په جنوبي کوریا کې جوړه شوې ده. د دې کشتۍ د جوړېدو کارونه په 2012 د اکتوبر په میاشت کې شروع شوي او په 2014 د ډسمبر په 3 تاریخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې ټول اوږدوالی یې 488 متره یا 1601 فوټ دی او لوړوالی یې 115 متره یا 344 فوټه دی چې د استرالیا د سمندر د ساحل څخه 200 کیلومتره لرېوالی لري. د دې کشتۍ د اداره کوونکو او کارکوونکو شمېر د 220 څخه نیولې تر 240 پورې رسیږي. دا کشتۍ 600,000 ټنه وزن لري او کولی شي 300,000 ټنه وزن برداشت کړي او قیمت یې 14 بلیونه ډالر دی. دوهم، سی وایز جینټ. دا کشتۍ د نړۍ د هومه تر ټولو لویه کشتۍ ده چې د ترانسپورټ لپاره استعمالیږي. دا کشتۍ د سومیټومو جاپاني کمپنۍ لخوا جوړه شوې ده چې د نړۍ زیاتې لویې کشتۍ د همدې کمپنۍ لخوا جوړیږي. اوږدوالی یې 458 متره یا 1504 فوټه دی او پراخوالی یې 225 فوټه دی. د دې کشتۍ وزن 540,963 ټنه دی او د 280,941 ټنه وزن د وړلو وړتیا لري. د دې کشتۍ د جوړېدو کارونه په 1909 کال کې شروع شوي او په 1981 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دا کشتۍ د متحده ایالاتونو او منځني ختیځ ترمنځ د سون تیلو د ترانسپورټ لپاره ځانګړې شوې وه، خو په 1988 کال کې د ایران او عراق ترمنځ په جګړه کې د عراقي پوځ په حمله کې له منځه لاړه او څه وخت وروسته د هپي جینټ په نوم د سنګاپور ترانسپورټ لپاره یو ځل بیا ترمیم شوه. دریم، پیر ګولامیټ. دوستانو، دا کشتۍ د نړۍ دریمه تر ټولو لویه کشتۍ ده چې په 1922 کال د اګست په میاشت کې د چینټیر ډي اټلانټیک لخوا جوړه شوې ده. اوږدوالی یې 414 متره یا 1459 فوټه دی او پراخوالی یې 206 فوټه دی. د دې کشتۍ وزن 270,000 ټنه دی او د 215,000 ټنه وزن د وړلو وړتیا لري. دا کشتۍ د باټیلس سیریز دوهمه تر ټولو قوي او د زیات بار وړونکي کشتۍ ده چې د فرانس هیواد د سینټ هار د نظایر په سیمه کې جوړه شوې ده. څلورم، ایسو اټلانټیک. دا کشتۍ د ایسو کلاس تر ټولو لویه کشتۍ ده چې د ایسو لایبیرین په مشرۍ په 1920 کال د فبروري په میاشت کې جوړه شوې ده. اوږدوالی یې 406.50 متره یا 1433 فوټه دی او پراخوالی یې 233 فوټه دی. وزن یې 259,532 ټنه دی. دا کشتۍ 25 کاله یعنې د 1920 څخه تر 2002 کال پورې د ترانسپورټ لپاره استعمال شوه، خو په 2002 کال کې د تخنیکي ستونزو له امله د کمپنۍ لخوا له منځه یوړل شوه. پنځم، میجل بي میرسک. دا کشتۍ د ټریپل ای کلاس کنټینر وړونکو کشتیو له ډلې څخه ده چې د ډنمارک هیواد پورې اړه لري. دا کشتۍ د ډي او شپ بلډینګ کمپنۍ لخوا په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د اپمولر میرسک په مشرۍ جوړه شوې ده. دا کمپنۍ 340 لویې کشتۍ لري چې د 114 هیوادونو لپاره ترانسپورټ کوي. د دې کمپنۍ د کارکوونکو شمېر 1,600 ته رسیږي چې په دې کسانو کې 7,000 کسان د کشتیو اداره کوونکي دي او نور 4,600 کسان عادي کارکوونکي دي. د دې کشتۍ اوږدوالی 400 متره او پراخوالی یې 59 متره دی چې 2 چلوونکي لري. مکزیمم یا های سپیډ یې 2.0 ناټس دی چې په دومره سپیډ سره کولی شي په 1 ساعت کې 140 کیلومتره مزل وکړي او کروزینګ سپیډ یې 14.0 ناټس دی چې په دومره سپیډ سره کولی شي په 1 ساعت کې د دې کشتۍ وزن 194,842 ټنه دی او د 210,800 ټنه وزن د وړلو وړتیا لري. دوستانو، دا زموږ د نن ورځې معلومات. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مو اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.